د میانمار په سلونه عسکر او ملکیان تایلند ته تښتېدلي دي. په میانمار کې د یوې وسلوالې نښتې وروسته له 500 څخه ډېر عسکر او ملکیان تایلند ته تښتېدلي دي. د تایلند پوځ وویل دغه کسان د شنبې په ورځ وروسته له هغې له سرحده ورواوښتل چې فرقه یي جنګیالیو د میانمار د پوځ پر یو مرکز برید وکړ. میانمار په 2021 کال کې تر پوځي کودتا وروسته په کورنۍ جګړه کې راګیر دی چې پوځي حکومت یې پر وړاندې مبارزه کوي. په دغه مبارزه کې له حکومت سره د وسلوالو قومي ډلو یو ائتلاف او له دیموکراسي څخه د ملاتړ کوونکي مقاومت ځواکونه هم مل دي. د تایلند پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د کارین نیشنل لیبریشن آرمي یا ملي بیلتون غوښتونکي پوځ په نوم ډلې د شنبې په ورځ په ځایي وخت شاوخوا 3 بجې د میانمار په کاین ایالت کې پر یو پوځي بیس حمله وکړه. د تایلند پوځ په اعلامیه کې راغلي د میانمار سرتیرو هڅه وکړه چې وضعیت کابو کړي او له خپلو موقعیتونو د دفاع په خاطر یې د کمکي ځواک غوښتنه وکړه، خو په نهایت کې ونه توانېدل چې د جګړې په لیکه کې پاتې شي. چارواکو ویلي د شنبې په ورځ 100 میانماري عسکر او 418 ملکیان له سرحده وراوښتي چې هلته د تایلندي پولیسو او پوځ لخوا بې وسلې او ورته روغتیایي او بشري مرستې چمتو کړل شوي دي. د KNLA ډلې یو سیاسي مشر ساتا هامینتون منلي چې د تایلند سرحد ته نږدې جګړه شوې او ادعا یې کړې چې ګډو ځواکونو د میانمار د پوځ یو شمېر پوستې نیولي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د میانمار کورنۍ جګړې مهاجرتونه او بې ځایه کېدل له ځان سره لرلي چې حاضر وخت 80,000 میانماري مهاجر په تایلند کې ژوند کوي. د خپرو شوو رپورټونو پر اساس تر دې مخکې میانماري عسکر هندوستان ته هم تښتېدلي دي.